وعنه رضي الله عنه يعني دام عبد الله بن مسعود رضي حديث ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی ده يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام دا قیامت بروز بجهنم راوستي شي یا راوړی شي او هغه ته به یا زر زنجیرون لګیدلی بیا مخکې حدیث وره مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها او د هر زنجیر سره به او یا زر ملائکه راکاږي به رواه مسلم دا حدیث امام مسلم راوړی یره پکار ده چې دومره غټ جهنم او یا زر زنجیرونه هغه ته دي او هر زنجیر دا او یا زر ملائکه پر ازګه ملائکه څومره زورور مخلوق ته چې او یا زر ملائکه یو زنجیر پورې ختی نه دا بسنګ زنجیري او به د جهنم څنګه جهنمي انسان په ځل کې یره راشي دي چې نه چې زما زه په دغه غټ جهنم کې دغه باندې حدیث راوړی دی وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمان بن بشير ما رسول الله دا خبر اوریدلی ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه تقامت ورځ باندې په جهنميانو کې د ټولونه کم عذاب ور انسان هغه دی چې بالکل به کم عذاب دته په جهنم کې ملويږي هغه دی لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه هغه انسان چې داغه د خپل اندي بس کروټي کې خو دې شي سکروټي او د دې سکروټو د لاس سره د دماغ بخوټ کی یو حدیث کې راځي دته په جهنم پیزار واچي رب العالمین یو حدیث کې راځي وې د دماغ به دې څه خوټ کیږي لکه کټوي چې خوټ کی او دا به ټول نه ګره کمزوري عذاب واري ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا وېدا سړی به رسول الله صلی الله علیه وسلم وې د دې سړي به د ګماني چې په جهنم کې سخت عذاب زمایي حالانکه په حقیقت کې به ټول نه کم عذاب ده متفقون علیه حدیث امام بخاری او مسلم راوړی دین یې نه پکار چې کم عذاب ولدا حال نه جره کوم به سخت عذاب جره وي وسحال چې عمر الاسد سوچږي چې سړی جهنم ته ورېز بالله مشره بارلا او د میشه د پر د خپل دي د سکروټي پرځي او د پیزر په پوکړی د ور او دغه د لسه د دماغ خټ کی د میشه لپاره خطرناک عذاب دی انسان په ځل کې یره پیدا شي چې یره پیدا شي نو سره زور ورکی اعمال له زور ورکی او ځان د دنیا نه لري او ځان د ګناهونو نه او د شریعت نه فرمانی نه به ځان لري ساتي دغه نه باندې حدیث راوړی وعن سمره ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خبر کړی دا منهم من تاخذه النار الى كعبيه بس کسانو په جهنم کې چی ولعیاذ بالله د جهنم د ور چې د بر دوی د خپودي ګټو تر راشي دی پړکو پوری به دا ور راشي ومنهم من تاخذه الى ركبتيه فدا بعضو کسانو به دا ور کم چې تر راشي د بری زنګنانو تر راشي ومنهم من تاخذه الى حجزته او د بعضو کسانو به دی بډي تر راشي بډي پوری به دا وري دی وبګدنه ولاړی ومنهم من تاخذه الى الترقوته او بعض کسان به دي چې دا ور به دا غوي مری پوری سره راشي رواه مسلم د حدیث مسلم راوړی دا څنګه چې په جنت کې درجات دي د په جهنم کې درکات دي په جنت کې هم دي شي دي کنه چې د چا درجه ډیره اوچتي په چا باندې نعمتونه ډیر زیات دي د بلغ کم دي د بل ډیره کم دي ټول یو شان خو نه کنه ته څنګه د جهنميانو ټول یو شان نه دي دوی باندې قسم عذابونه دي قسم عذابونه او چرته به تاسو د ګناه کارونه کې کله چې تاسو د صفات مخې ته پراته چې کله تاسو ګناه ته ورنږدې کېږي او د جهنم ته سره دیږي او د تاسو په ځل کې په شرط دی چې د خبر تاسو مخې ته ویریږي دي تاسو به ګناه ونه کوي اسی چې دا خبر تاسو په دماغ کې وس او ان شاء الله تاسو په دماغ کې وي او تاسو مخې ته به همیشه چې هغه انسان چې دغه ټول نه کمزور عذاب د جهنم کې هغه ته بس کروټي خو دې شي د ور پیزار به چوری دغه د لاس په دماغ خټ کیږي چې د انسان په چلته ګناونه کوي دغه نه باندې حدیث راوړی عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړی دا يقوم الناس لرب العالمین د قیامت ورځ به خلک چاته ودري رب العالمین ته ودري صرف دا خبره ځان سره یاد ساتئ ان شاء الله د ستاسو لپاره کافی ده کزړه دی ژوند دیو چې ته بچاته ودرېږي
رب العالمین ته ودرېږي حساب وکړي کستانوم ته سبا ولیدو په اخبار کې ستانوم راغلی دی یا په یو لیست کې ستانوم راغلی دی یا چېرته ټلیفون کو چې ورور ته خبرې نه سی چللی هغه پلاني تاڼې والا وایي هغه افسر وایي او هغه پوجي وایي چې دی به د اتوار په ورځ موږ له راولي د دې سړي به څه حال وي تاسو وایي دې باره کې څه سوچ به وي خپه به وي که نه به وي خپل حالاتو ته به ګوري چېر اخر د پوجي چې زه راغوښتی یم د پولیس ما څه چل کړی دی د ځوانۍ نه به دې هغه هر څه را شروع کړي څوک مې وجلی نه دی څوک مې مړ کړی نه دی چا مې لاس نه دی پرې کړی چا سره مې څه ظلم نه کړی اخر مې ولي هغه ټوله خبره دغه کړي دا یو مخلوق دی پولیس زموږ به انسان دی پوجي زموږ به انسان دی خو لږ زورور دی لږ زور یې ډېر دی چې کله موږ ته اوس دا ویلی شوي وي چې ګوره تاسو کې به هر سړی رب العالمین ته مخامخ ودرېږي هغه نه دی پکار چې خپل هر څه وګوري چې زه به رب العالمین ته ودرېږم نو هغه به زما نه تپوسونه کوي د تپوسونو له جواب پکار دی نو خلق به ولاړي رب العالمین ته حتى يغيب احدهم في رشعه الى انصاف اذنيه ويدوب ولاړي الله ته قیامت پورز او باز کسان به بګیدي شي چې به خپل خلو کې به د غوګونو پورې ډوبي په خلو کې به دنه ولاړي متفق علی دا حدیث امام بخاری و مسلم راوړی رشح په عربی کې دغه ته وي خلو ته وي دیو به خپل خلو کې ولاړي او دا شنو حدیث مخه تر روانه کې تفصیل وعن انس رضي الله عنه انس رضي الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه وکړه ما سمعت مثلها قط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه نه وکړي ولا په خطبه کې اخر سوي وی رسول الله په دا خبر وکړه لو تعلمون ما اعلم کچرته دا خبر پته کوم چې ماته معلومي دي لضحكتم قليلا تاسو ډېر کم خندلې وي ولا بكيتم كثيرا او تاسو ډېر چړلې وي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا حدیثونه به کې رسول الله جنت مورید به کې ديسو جهنم مورید به کې ديسو الله عذاب ديسي قبر نه چغې راتلې ديسي رسول الله د حالات لیدلې نو کدا حالات چې تاسو لیدلې تاسو به جړه ډیره کړې وي او خندا بم لګه کړې وي بیا وی فغطى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم وی صحابو په خپل مخونو باندې صادري سره واچولي غری ناس هغه باندې خبري اثر کوي او یریدو په خپل مخونو باندې صادري واچولي او د سرونه دي چې کته کړو ولهم خنين د دې زاري او د جړه आवाज د دین نه راوته په ټول جمعات کې یو جړه جوړه او د اواز سمته شي هر ځکه جړه جوړه صحابو دي سرونه کته کړی دی او په دې صادرو کې مخونه پټ کړی دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی کماته چې خبري معلومه کیده تاسو په توګه تاسو به جړل ډیر وي هغه به جړا شو الله اکبر دا حدیث امام بخاری و مسلم سره متفق علیه حدیث دی په بل روایت کې راځي بلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اصحابه شيء رسول الله ته صحابه مبارک څخه خبر ورسېده فخطب خطبه وکړه په خطبه کې سوي وعرضت علی الجنه جنت مولدو والنار او جهنم مولدو فلم ارك اليوم في الخير والشر نن چې ما سری دي سما سره دي جنت په شان نعمتونه دمه دي جهنم په شان سخت عذاب څه تمانځي ولو تعلمون ما اعلم او ما دې سمالون دي کله تاسو معلوم ویل ضحكتم قليلا تاسو ډېر کم خندلې وي ولا بكيتم كثيرا تاسو ډېر جړلې وي فما اتى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اشد من راوي په صحابو باندې د دین سخت ورځ بلنه وراغله په دغه ورځ هغه باندې کم سخت او کم دا خبر په غوډي چې درنه پرې وته په سوچ کې لاړو ټول چې رسول زموږ د جهنم په شان سخت منظر نشتی صحابه په یره کې شو چې دی جهنم ته ځل شو دا نعمتونه مبارکه سوچ شروع کو جنت کې کوم نعمتونه جديده بسنګ رسو به وی چې غطو رؤوسهم په سرونه پټ کړو ولهم خنين او د جړه د आवाज راتو سره دی حدیث کې دا خبره ده چې ډېر فائدې به کې غټه فائدې به کې ده چې یره پکار ده منګلا د جنت هغه نعمتونه په کوشش او د جهنم نه یره او د غیر ځان لري کول دی حدیث کې دا فائدم ده چې مؤمن خان دې ډېر نه د په جون کې جړه ډېرې دې کې دا فائدم ده چې جنت او جهنم وشتي ګره د دې مخلوق نه چې الله به ورسته پیدا کوي بلکې دا وشتي ځکه رسول الله ما ولیدو رسول الله دې شی ولیدو چې هغه شتي